د سعودي له طرفه مسلمانانو ته بد خبر. سرشکال مسجد الحرام او مسجد النبوي کې څه کیږي؟ السلام علیکم. ستړي مشي هیله لرم ګرانو دوستانو چې راته جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ او که مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کورونا د مخنیوي په پار د سعودي عربستان حکومت د احتیاطي تدابیر سره سم سږکال د روژې میاشت په وروستۍ عشره کې به هیڅوک هم په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې اعتکاف ته نه کیني. د سعودي رسنیو د راپورونو په وینا د سعودي عربستان حکومت سږکال د کورونا د مخنیوي په پار چاته اجازه نه ده ورکړې چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې اعتکاف وکړي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې د حرمین شریفین مسؤلینو د اپریل په 6 نیټه اعلان کړی وو چې د کورونا له امله به دوی چاته د روژې په میاشت کې د اعتکاف اجازه ورنه کړي. دوی ویلي وو چې د کورونا د مخنیوي په پار د روژې مبارکې میاشتې په 3 عشره کې چاته اجازه نه ورکوي چې په مکه مکرمه کې په مسجد الحرام او په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې اعتکاف وکړي. خو وروسته د می په لومړۍ نیټه د سعودي عربستان حکومت اعلان وکړ چې د احتیاطي تدابیرو په عملي کولو سره خلک کولی شي چې په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې 5 وخت لمونځ په جمع سره ادا کړي.